بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس په adjustments in final accounts باندې ده یا اصلاحات په د مالی راپورونو په جوړولو کې. رای به شو لومړی به د دې تعریف وکړو چې adjustment څه ته ویل کېږي. په اکاونټینګ کې چې دی adjustment دې ته ویل کېږي چې تاسې کله هم په اخر د کال کې خپل مالی راپورونه جوړوئ، پرافټ ان لاس د ګټې او تاوان راپور جوړوئ یا بیلانس شیټ جوړوئ، خپل د کمپنۍ مالی حالت غواړئ پرتله کې ارزیابي کې وګورئ. نو دا داسې نه ده چې تاسې هغه مستقیما جوړ کړئ. لومړی باید تاسې خپل ټولو حسابونو کې یو اجسټمنټ وکړئ، یعنی د کال په آخر کې چې تاسې غواړئ دغه راپورونه جوړ کړئ، که هغه پرافټ ان لاس راپور وي او که بیلانس شیټ وي، نو د دې دپاره تاسې لومړی اجسټمنټ ته ضرورت لرئ. Adjustment are changes made at the end of the accounting period. Accounting period خو دې ته ویل کېږي تاسې دغه د مالی کال په آخر کې، یعنی د کال په آخر کې چې تاسې خپل حساب معلومول غواړئ، دا د اکاونټینګ یو پیریډ دی. یا به د میاشتې حساب معلوموئ، یا به د روبې درې میاشتو حساب معلوموئ، یا به د شپږو یا به د کال حساب معلوموئ. نو تاسې هر معمولا د کال په آخر کې چې تاسې دغه فاینل اکاونټس جوړوئ یا دغه مالی راپورونه جوړوئ، نو اجسټمنټ موږ تاسې سره مرسته کوي چې دغه انکمز او ایکسپنسز دا دواړه موږ ګورو چې په درست وخت کې دوی لیکل شوي دي او که نه دي لیکل شوي. داسې نه وي چې موږ د 1491 کال په کال کې قرار لرو او کله چې اجسټمنټ کوو ګورو ځینې ریکارډونه د 1490 کال پکې، نو دلته بیا ستونزه پیدا کېږي. موږ باید دې نه ځان مطمئن کړو چې ټول ریکارډونه په وخت و زمان شوي او په همدغه اکاونټینګ پیریډ کې شوي دي. اوس راځو دغه د اجسټمنټ امپورټنټ ته راځو یا اهمیت ته راځو. دا ولې دومره مهم دی یا کوم د اهمیت کوم لاملونه دي؟ ګورې یو خو دا دی چې ټو شو د ټرو فاینانشل پوزیشن. کله موږ تاسې چې په خپل فاینل اکاونټس دپاره اجسټمنټ وکړو، اصلاحات راولو، نو دا بیا موږ تاسې ته ډېر دقیق فاینانشل پوزیشن ښیي. همدا ډول موږ تاسې کولی شو چې ایکسپنسز او ریونیوز وګورو چې څومره ایکسپنس دی او څومره ریونیو دی، دا دواړه سره پرتله کولی شو. پریپیر اکیوریټ فاینل اکاونټس، نو په درست شکل او په ښه شکل او په شفاف ډول باندې کولی شو چې د اجسټمنټ نه وروسته موږ تاسې خپل راپورونه جوړ کړو. نو اوس راځو کومه ټایپس اف اجسټمنټ ته. دغه اجسټمنټ چې دی کوم مسایل دي چې موږ تاسې په دغه اصلاحاتو کې باید په نظر کې ونیسو. یو اکراود ایکسپنسز دی، بل پریپیرډ ایکسپنسز دی، ډیپریسیشن دی او همدا ډول پروویژن فار بیډ ډیټس ده. دا هغه څلور مهم موارد دي، هغه عمده موارد دي چې کله هم موږ تاسې اجسټمنټ کوو دغه خبرې باید موږ تاسې په نظر کې ونیسو. ګورې لومړی به شو اکراود ایکسپنسز ته. دا کوم ډول مصارف دي؟ دا اکراود ایکسپنس هغه مصارف دي چې پر موږ باندې اوښتي دي، په کمپنۍ په شرکت باندې اوښتي، ولې تر اوسه مو ورکړي نه دي، خو پر موږ د خلکو حق دی او باید یې ورکړو. په دې کې موږ تاسې سره آوټسټینډینګ سیلریز راځي. آوټسټینډینګ سیلریز هغه سیلریان یا هغه معاشات ته ویل کېږي چې د کارکوونکو یا د کارمندانو معاشات دي پر موږ پاتې دي ولې موږ نه دي ورکړي. فرض کړه د جون میاشتې معاشات، د مای میاشتې معاشات په موږ باندې پاتې دي او موږ کارمندانو ته وایو چې دا د مای میاشت تاسو ته موږ د جون په اوله کې ورکوو، په تعلیق کې اچو، نو دا هغه معاشات دي چې پر موږ پاتې او باید یې ورکړو. موږ خو داسې نشو کولی چې کله هم خپل مالي راپور جوړوو دې نه صرف نظر وکړو چې زه دا معاشات خو موږ نه دي ورکړي. نه، دا به تاسې ځان سره سیف کوئ. کله مو چې دا ځان سره سیف کړئ، هغې نه وروسته دا باید تاسې خپل حساب کې یا خپل مالي راپور کې ورته ځای ورکړئ چې دغومره پیسې دغه مصرف شوی ولې تر اوسه موږ نه ده ورکړی. نو دې ته اکراود ایکسپنس وي، یعنی دا د اکراود ایکسپنس یوه برخه ده. که چیرې تاسې د کال په آخر کې د شرکت یا ستاسې دفتر یا ستاسې بزنس څه کرایه قرضدار وي، یعنی څه کرایه وي، د کور کرایه یا د موټر کرایه یا داسې یو مصرف وي چې د کرایې په نوم په تاسې باندې پاتې، دا په نظر کې ونیسئ. او کله چې راپور جوړوئ دې نه هم صرف نظر مه کوئ چې یاره کرایه ده پاتې بل کال کې به یې ورکړو. د دې کال راپور جوړوئ په همدې کال کې به یې په حساب کې نیسئ. بل اکراود یوټیلیټیز دی، د اوبو د برق بل دی، اوبو بل دی او داسې نور مصارف، پرچون مصارف چې کوم شوي یوټیلیټیز دپاره، نو دا هم تاسې مد نظر ونیسئ، دې نه هم صرف نظر مه کوئ. دومه خبره ګورئ پریپیرډ ایکسپنسز دی. اجسټمنټ کې دغه خبره هم تاسې په نظر کې ونیسئ چې پریپیرډ ایکسپنسز دی
دا هغه ایکسپنس هغه مصارف دي چې له وړاندې نه موږ او تاسې ورکړي اوسیږي. مثلا موږ او تاسې چې دی د بیمې شرکت ته له وړاندې نه پیسې ورکوو او خپل شرکت بیمه کوو، نو دغې ته پریپیرډ ایکسپنسز وایي. دغه مصارف هم باید تاسې ځان سره په نظر کې ونیسئ او بیا مالي راپور جوړ کړئ. بل ډیپریسیشن دی. ډیپریسیشن خپله دې ته ویل کېږي چې تاسې کوم اسیټس په کمپنۍ کې لرئ، نو په هغې کې چې دی د استعمال په صورت کې کموالی راځي. مثلا تاسې سره ماشینري دی، موټر دی او داسې وسایل دي چې هغه ستاسې اسیټس کې راځي، نو دا خو استهلاک کېږي. که ته یو ماشین په 1,00,000 افغانۍ باندې اخیستی اوسیږي او هغه هره ورځ استعمالی، د میاشت په آخر کې د دې استهلاک به وباسي، ځکه دا خپل ارزښت د لاسه ورکوي. دغه ارزښت د لاسه ورکولو ته ډیپریسیشن ویل کېږي. کله چې تاسې مالي راپورونه جوړوئ نو ډیپریسیشن به په نظر کې نیسئ. تاسې به دغه ډیپریسیشن خپل فورمول لري، وروسته انشاءالله هغې باندې هم موږ تاسې کلاس اخلو، نو هغه محاسبه کوي او ډیپریسیشن به وضع کوي او بیا به مالي راپور جوړوئ. څلورم ټایپ چې دی په اجسمنټ کې چې باید تاسې په نظر کې ونیسئ، هغه بیډ ډیټس دی. دا بیډ ډیټس هغه قرضونو ته ویل کېږي چې د شرکت لخوا څخه په خلکو باندې دي، ولې تاسې په دې یقیني شوي یاستئ چې دغه پیسې سوځېدلي او دا پیسې نور زموږ لاسته نه راځي. نو په دې صورت کې دا به تاسې کله چې مالي راپور جوړوئ دا به د حساب څخه منفي کوئ، ځکه تاسې یقیني شوی یاست یو څوک له تاسې څخه 1,00,000 افغانۍ قرضدار ده او 90,000 یې ورکړي او تاسې ته ویلي چې 10,000 خو زه تاسې ته نه درکوم، هغه موږ ته ډسکاونټ کړي یا موږ ته یې وبخښي، یا وایي چې نه یې درکوم. نو په دغه صورت کې تاسې یقیني شوي یاست چې ولا دا پیسې خو لاسته نه راځي، نو دا به تاسې د هغې اکاونټ نه منفي کوئ او مالي راپور کې به هم منفي کوئ او د دې حساب به صفر کوئ. ګوري اگزامپل انټري د کراود ایکسپنس یو دانه ما جوړ کړی ایکسپنس دی. ګوري اکاونټ ډیبټ کېږي موږ او تاسې سره، آوټسټینډینګ ایکسپنس اکاونټ چې دی دا موږ سره کریډټ کېږي. خو زه د دې دپاره ما یو واضح مثال یو بل سلایډ کې هم جوړ کړی، هلته پرې خبرې کوو. راځو کي پوینټس ته. اجسټمنټ هیلپ ان اکیوریټ ریپورټینګ. که تاسې چېرته اجسټمنټ ونه کړئ او دغه د خپل حساب ټولې برخې په نظر کې ونه نیسئ، نو ستاسې حساب به شفاف نه وي او ستونزه پکې وي. خو که اصلاحات راولئ او اجسټمنټ وکړئ نو په دې صورت کې به ستاسې حساب چې دی دقیق او منظم به اوسي. Types include accrued, prepared, depreciation and provision. ګوري بله مسله دا هغه ټول مهم مسایلو چې موږ اوس پې بحث وکړو چې دغه په اجسټمنټ کې دغه خبرې باید تاسې په نظر کې ونیسئ. ډیپریسیشن دی باید په نظر کې ونیول شي. پریپیډ پیسې دي یا له وړاندې نه یا ان اډوانس کې چې کوم مصارف شوي هغه تاسې ورکړي دي په نظر کې ونیسئ. همدا ډول اکراود او پروویژن یا ډیټس ده. بله مسله must be recorded before preparing financial accounts. کله هم چې تاسې فاینانشل یا فاینل اکاونټس جوړوئ دغه مسایل به په نظر کې نیسئ او هغې نه وروسته به تاسې بیا خپل هماغه فاینل اکاونټس جوړوئ او له هغې څخه وروسته به دا تاسې مطمئن شي چې منظم او دقیق به اوسي. که چیرې دغه خبرې تاسې په نظر کې ونه نیسئ نو په دې صورت کې بیا به ستونزې پکې حتما